راځي اوس په ستونزو باندې خبرې وکړو ځکه ما په ګټو خبرې وکړې په ستونزو خبرې وکړو ځکه دې بزنس کې بدون شک لکه هر څنګه بزنس چې دی هر بزنس کې ستونزې شته د کې هم خپل ستونزې لري. غټترین ستونزه دا ده مشکل دا دی یا چیلنج دا دی چې قوانین د Airbnb چارچاپیر بدلیږي. بعضی ښارونو کې مکمل بند کی یا شارټ ټرم رینټل چې دی مکمل بند کی ته شارټ ټرم رینټل کولای شي قانون بدل شي وي می کوه یا مختلف قیودات پې راوستي وي. فکر کوم چې نیویارک کې اوس مکمل بند شوی دی که غلط نه یم. مثلا په لندن کې چې کله موږ Airbnb شروع کړه دغه 90 ورځې قیودات پکې نه و لیکن بیا چې کله موږ Airbnb شروع کړه او مخکې لاړو نو ته نشي کولی چې خپل Airbnb د 90 ورځو نه زیات په Airbnb باندې یا booking.com یا شارټ ټرم رینټل کې واچې. ته به هغه نه بعد یا کونسل نه به اجازه اخلي او بیا چولی شي. اجازه اخیستل اسانه کار نه دی هغه کې ډېر زیات قوانین دي. لیکن خوبي دا وه چې کله Airbnb کې ستا 90 ورځې پوره کیږي یا نږدې دی هلته آپشن درکوي چې ته اجازه لرې نو ته کولی شي ورته ووایې زه اجازه لرم یا ته ورته ووایې چې مثلا د لینډلارډ نه اجازه لرم یعنې تا نه کوم اسناد نه غواړي که ته هغوی ته ووایې چې نه زه اجازه لرم مشکل نه دی نو تا نه کوم اسناد نه غواړي. خو لیکن اولین مشکل دا دی چې د اجازې قوانین دا اکثر بدلیږي را بدلیږي نو که ته تیار یې او ته ورته لاره پیدا کولی شي مشکل نه دی خو دا یو غټ مشکل دی.